ته د ځان لپاره، ته ستا لپاره چې همدا اوس زموږ غږ اورې. په دې دنیا کې ستا د شتوالي ګڼ دلیلونه شته، خو تر ټولو اوچت دلیل دا دی چې ته یو مهم څوک یې چې دنیا ته د راتګ چانس درکړل شوی دی. که چیرې مهم نه وی نو دلته به له بیخه نه وی راغلی، او یا به بیخي دلته راغلی نه وی. ته په نړۍ کې یو نوی شخص یې. ستا په چهره، خوی او حسلت باندې څوک په نړۍ کې لا تر اوسه نه دی تکرار شوي. ته په نړۍ کې یوه نوې زیاتونه یې، او همداسې ته نړۍ ته د دې لپاره راغلی چې په نړۍ باندې یو نوي څه ورزیات کړي. ته هسې تصادفي نه پیدا شوی. ته همغه څوک یې چې د امانت دی په غاړه دی، هغه امانت چې ځمکې، اسمانونو، غرونو او دریابونو له منلو څخه عاجزي ښودلې وه. همغه امانت چې د هستۍ په ټول نظام کې یوازې ته د منلو وړتیا درلوده. ته لوی خدای د خپل خلقت شاهکار ګرځولی او د ټولو ښېګڼو مستحق یې ګڼلی. ته نړۍ ته د دې لپاره راغلی چې خپلې توانایۍ وپېژنې او د خپل وجود دننه خزانو ته لاسرسی پیدا کړې. خدای له تا غوښتي چې یوه داسې آینه واوسي چې د هغې بېساري جمال ته انعکاس ورکړي. ته ځان ته په کومه سترګه مه ګوره. ته ارزښتمن یې. ته د ځمکې پر مخ د خدای خلیفه یې. ته د ټولو ښېګڼو مستحق یې او ستا د ژوند د کتاب ټول مسایل حل کیدونکي دي. هغه وخت چې باید په خپل جلال پوه شي همدا اوس دی. ستا ژوند په تا پورې اړه لري. ته د خپل ژوند محصول یې او یوازینی سړی چې ستا ژوند باید په لاس کې واخلي هغه ته په خپله یې. نو د خپل ژوند د لاسته راوړلو او د هغه د منسجم او د هغه د ترتیبولو لپاره فوراً اقدام وکړه. ته خپل ځان له سره وپېژنه. ستا په وجود کې عظمت او سترتوب پټ دی. په خپل ځان وویاړه. خپل ځان تشویق کړه. ځان ته شاباسۍ ووایه. هره لحظه د ځان ښایستګۍ احساس وکړه او خپل ځان سالار او مخکښ وګاڼه. ځکه ته همغه یاست چې کیدل یې غواړې، او ته همغه څوک یې چې ته غواړې چې شي. خو په شرط د دې چې هغه څه چې ته غواړې چې شي د همغې لپاره کار وکړي، ستونزې وګالې او مشکلات وګالې. ځان وپېژانه. تر څو چې ځان ونه پېژنې ته د ورکولو څه شی نشي درلودلی. له ځان سره مینه وکړه او ځان ته درناوی وکوه، تر څو هغه کسان د ځان په لوري جذب کړي چې له تا سره مینه لري او تا ته درناوی کوي. ته باید په خپله د خپل ژوند توره تخته شي او هر هغه څه پرې ولیکې چې ته یې غواړې. خپلې پخوانۍ ستونزې، کلتوري ملاحظات او ټولنیز بدلونونه څنګ ته کړه. ته یوازینی کس یې چې خپل ژوند همغسې چې له تا سره ښایي جوړولی او پنځولی شي. خو که ترې ته وغواړې. ستا د غوښتنو د پوره کېدو لپاره لنډه لار دا ده چې خپلو غوښتنو ته د یوه حقیقت په تو ګورې. هیڅکله ښه شیان ستا لپاره نه خلاصیږي، ځکه چې په دې نړۍ کې هر چاته د هغه له اړتیاو سره سم ډیر نعمتونه شته. ژوند یعنی د نعمتونو پریمانی او ژوند د نعمتونو نوم دی. هغه کسان قرباني کیږي چې خپل ژوند د نورو د حکمونو په اساس اداره کوي. هغه وخت چې ستاسو د ژوند د ادارې او لارښوونې خبره رامنځته کیږي، هیڅکله له ځانه پرته پر بل انسان تکیه مه کوه، یوازې د خدای جل جلاله سوا. د ژوند چارو ته توجه یوازې په دې معنا نه ده چې خپلې سترګې پرانیستې وساتئ، بلکې د خاصو پروګرامونو زده کول او ګام پر ګام د هغوی عملي کول ضرور دي. د خپل ورځنیتوب او روزمرګۍ اسیران مه کیږئ. آینده ته طرحې او پلانونه ولرئ او د خپلو ډیرو موافقانه اعمالو وړاندوینه وکړئ. تصمیم ونیسه چې ژوند وکړې، نه دا چې هسې ورځ تېره کړې. ژوند ستا لپاره یو فرصت دی. په دغه فرصت کې په هغه چا بدل شه چې ته ورباندې افتخار کوي. خپلې مراندې په خپله وخوځوئ.
موږ په ناڅرګندو مزایو له خپل ډار سره تړل شوي یو. موږ ننځکي یو او په خپله د دغو ننځکو ګډونکي هم یو او د خپلو هیلو او غوښتنو قربانیان هم. تل پر ځان باور ولرئ. که چیرې مو یوازې یو ځل هم کوم کار په موفقیت سره ترسره کړی وي، بیا یې هم کولی شئ. مسؤلیت ته غیږه ورکړه. پرېږده چې هر څه پېښیږي پېښ دې شي. له یاده مه باسه چې د ژوند د بدلون امکان شته. نورو دا کار کړی دی. شدیدې غوښتنې ولره او غوره شیان وغواړه تر څو چې غوره توبونه تر نورو لومړی ستا په لور جذب شي. تصمیم بیل شی دی. هغه له خپلو خیال پلو سره مه ګډون کوئ. که چیرې ستاسې تصمیم کوم عمل رامنځته نه کړي نو په دې پوهه شئ چې واقعي تصمیم مو نه دی نیولی. د خپلو هیلو او ځان ترمنځ فاصله یوازې په یوه مثبت او قاطع تصمیم سره ډکه کړئ. هدف ته د رسیدلو لومړی ګام د هدف درلودل دي. هدف ولرئ چې ژوند درته خپل سم مخ راواړوي. هدف ولرئ چې د شخصیت پرمختګ ته مو شور او شوق راوپاري او هدف ولرئ چې ژوند مو له محدودیت او محرومیت څخه ووځي او د یو فعال، شتمن او جالب انسان په بڼه راڅرګند شي. کله چې د کوم کار د کولو لپاره ملا تړئ، په بشپړ ډول د شک دروازې وتړه. تاسې خدای درانه پیدا کړی یئ او په درنښت ارزئ. که چیرې خپل ځان په وړه تله وتلی نو همداسې به سپک او وړه وخیجئ. سخت کار وکړه، سخت لوبه وکړه او د دنیا ته بدلون ورکړه. قدرت او تسلط دا دی چې خپل ژوند ته بدلون ورکړي، خپل فکری جریانات بدل کړي، خپل کردار کنټرول کړي، خپل پلانونه رهبري کړي او هغه نتایج په لاس راوړي چې هیله یې لري. د ژوند په هره برخه کې د لوړتیا او عالیوالي فکر وکړئ، ځکه ته نړۍ ته د دې لپاره راغلی چې په نړۍ باندې یو نوی څه ورزیات کړي. ستاسې ژوند ستاسې د افکارو غبرګون دی. که چیرې خپل افکار بدل کړئ نو ژوند به مو ورسره بدل شي. د یوه مثبت بدلون لپاره پر خپل ځان باور ولره، خپل ځان کشف کړه او خپل شخصیت تر ضربین لاندې ونیسه تر څو ناکاره عوامل له هغه څخه لرې کړی شي، په ځانګړي ډول هغه عوامل چې له هغې څخه خبر نه یې. ستا سرنوشت د ټول بشریت په سرنوشت باندې اغیزه اچوي. له همدا اوسه مسئولانه تصمیم ونیسه، ژوند په خپلو الفاظو تعریف کړه او تل د یو بهترین کس په توګه ژوند وکړه. له خپلې ارادې سره ووایه زه باید موفق شم، زه باید موفق شم، زه باید له موفقیت پرته بله چاره نه لرم. خلک چې هر څه کوي کوي دی، خو ته د قهرمان او د اتل کیدو لپاره زیږېدلی او ته یو قهرمان او یو اتل یې او ته هغه څوک یې چې ته یې غواړې، خو په شرط د دې چې هغه څه چې ته یې غواړې د همغې لپاره کار وکړې، د همغې لپاره سختۍ وګالې، د همغې لپاره تکالیف وکړې او د همغې لپاره ستونزې وګالې. مثلا که چیرې ته غواړې چې زه په آینده کې یو ښه او پرمختللی ډاکټر شم، نو ته باید د دې لپاره یوه لویه لاره طی کړې. ته باید ښوونځی ووایې، له ښوونځي نه وروسته ته باید پوهنتون ووایې، په پوهنتون کې د طب پوهنځي ووایې او دا ټول تکلیفونه ستونزې باید وګالې او په سم ډول باید وګالې او دا هر څه باید په سم ډول وکوې. نو دا هیڅ کله ناممکنه نه ده بیا چې ته به یو ډاکټر نه شې، ته به همغه یو ډاکټر شې په کومه چې ته مخکې ارزو درلوده. نو ته چې هر څه غواړې همغه یې، خو په شرط د دې چې د همغې لپاره کار وکړي، د همغې لپاره زیار وباسي او د همغې لپاره همت وکړي. ژوند یوازې د خوړلو، څښلو او غوستلو او تګ راتګ لپاره نه دی. ژوند د ژوند لپاره دی چې په ژوند کې ژوند وکړو.
ژوند یوازې د خپل ځان لپاره مه کوئ، ژوند د نورو لپاره هم وکئ. هدف مې دا دی چې یوازې د خپل ژوند د ښه کېدو پر فکر کې مه اوسېږئ، د څنګ ګاونډي، د ملګري، د همصنفي، د ولس، د خپل ملت، د خپل افغانستان د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره هم فکر وکئ. ستاسو فکر باید ډیر پراخ وي، ستاسو فکر باید ډیر لوی وي، ستاسو فکر باید یوازې پر خپل ځان پورې تړلی نه وي، ستاسو فکر باید یوازې په خپله کورنۍ پورې تړلی نه وي، ستاسو فکر باید یوازې په خپل کور پورې تړلی نه وي، او ستاسو فکر باید یوازې په خپل کلي پورې تړلی نه وي. ستاسو فکر باید د ټول ملت لپاره وي، ستاسو فکر باید د ټول افغانستان لپاره وي، ستاسو فکر باید د ټولې نړۍ لپاره وي. او ستاسو فکر باید یوازې دا نه وي چې زما ژوند ښه شي، زما اولادونه ښه ژوند وکړي او زه ښه کورنۍ ولرم، ښه کور ولرم او ښه موټر ولرم. نه، ستا فکر باید دا هم وي چې دا ټول باید ولرئ، خو ترڅنګ دا فکر هم وي چې زه لرم، زما ورور هم باید ولري، زما څنګ ګاونډي باید هم ولري، زما کلیوالي باید هم ولري. که ته د هغې لپاره هیڅ هم ونه کې، یوازې همدا فکر هم ستا لپاره بس دی. زموږ تیر ژوند او ماضي زموږ د راتلونکي ژوند او آینده ټاکونکي نه دي. همت وکړه، د ځان لپاره نوي او طاقت بخشه هویت وغواړه، له همدا نن څخه یې پیل کړه او له ځان سره یو تاریخ واچوه چې له دې تاریخ نه وروسته، له دغې ورځې نه وروسته ما په خپل ژوند کې تغییر او بدلون راوست او د دغې ورځې نه وروسته به زه په یوه نوې بڼه ژوند کوم. هله همدا د وخت دی، همدا د وخت دی، همدا اوس پاڅېږه او توبه وباسه او یو نوی او بختور ژوند پیل کړه. هر کله چې د خپل هویت او شخصیت په هکله نوي او تازه باور پیدا کوو، همغه وخت زموږ چال چلند او رفتار هم د همغه نوي شخصیت او هویت لپاره تغییر او بدلون کوي. ډیر وایي خپل ځان او هویت ته بدلون ورکول ناممکن دي. عموما وایي زه همداسې یم، خو دغه یوه داسې عبارت دی چې د انسان ټولې هیلې او ارزوګانې وژني. که چیرې اطمینان ولرئ چې یو غیر عادي او فوق العاده انسان یم، په دې وخت کې به تاسې کې داسې منابع فعالیږي او ستاسې په سلوک او چلند کې به ځان راښکاره کوي چې کټ مټ ستاسې له دغې اطمینان سره جوړجړی وښیي. خبر ولرئ تاسې هغه نه یئ چې نور خلک ستاسې په اړه څه وایي او فکر کوي. تر ټولو ستر خطر چې زموږ د ژوند کیفیت له منځه وړي، هغه تخریبونکي افکار او تخریبونکي باورونه دي. موفق خلک پوهیږي چې موفقیت هغه سکه ده چې بل مخ یې ناکامي نومیږي. ناکام او ماتې خوړلی خلک هغه دي چې د ناکامۍ مخ یې ولاړ پاتې کیږي. زیاتره کسان دي چې پوهیږي چې په ژوند کې باید څه وکړي، خو هیڅ کله په عمل باندې لاس نه پورې کوي. دا ځکه چې دوی د خپلې ډاډمنې او موافقې آیندې د جوړولو لپاره په کافي اندازه انګیزه نه لري. همداسې ځینې وایي زه یو تنبل انسان یم، په داسې حال کې چې دوی تنبل نه بلکې انګیزه بخشه هدفونه نه لري. هر بدلون او خوځون تر ډیره په توان او طاقت پورې اړه لري، بلکې په یوه نیغه او طاقت خوځونکې انګیزه او الهام پورې اړه لري. موږ ټول پوهیږو یو شمېر انسانان شته په ناز او نعمت کې زیږېدلي او رالوی شوي دي. دا ډول افراد شتمن مور او پلار لري او په ځانګړي چاپیریال کې وده کوي، له سالم او قوي بدن څخه برخمن وي، هر ډول اړتیاوې یې رفع کیږي او په ژوند کې هیڅ کمی نه احساسوي. د دغه ډول افرادو په مقابل کې داسې انسانان هم شته چې په یوازې توګه په خپلو شرایطو برلاسه کیږي. د دوی یو دلیل دا دی چې دوی په مستقلانه ډول تصمیم نیسي، په مسؤلانه ډول د ژوند چارې سرته رسوي او په دې ترتیب یو ستر انسان ورڅخه جوړیږي. د دغه ډول خلکو د بریالیتوب راز په څه کې دی؟ دوی چې کوم وخت احساس کړي چې نور ورته کومه لاره نه ده پاتې، نو په یوازې سره تصمیم نیسي
تصمیم نیسي او وروسته بیا تر ټولو غوره لارې ټکي. دوی د ځان لپاره قوي پریکړې او تصمیم غوره کوي او په دې توګه یې ژوند بدلون مومي. ټول وګړي نه پوهیږي چې رښتینی او واقعي تصمیم څه شی دی. دا ډول خلک فکر کوي چې پریکړې او تصمیمونه په واقعیت کې د هیلو فهرست دی. دلته خبره په واقعي تصمیم نیونه کې ده. که چیرې په واقعي او جدي توګه په ژوند کې د بدلون اراده لرئ نو جدي او واقعي تصمیمونه ونیسئ. که چیرې تاسې د خپل ځان لپاره د تنبلۍ فکر کوئ نو تاسو خود به خود تنبله کیږئ. که چیرې تاسو په ځان کې د ټیټ کېدو فکر لرئ او د ماتېدو فکر لرئ او تاسو هر وخت لپاره په دې فکر کې وئ چې زه د کار نشم کولی، دا زما د واسه نه دی پوره، زه تنبل یم، زه تکړه نه یم، نو خود به خود ستاسو په وجود کې داسې انګیزې پیدا کیږي چې تاسو په رښتیني ډول تنبل کیږئ، په رښتیني ډول د یوه کار د ترسره کېدو اهل نه جوړیږئ. نه، تاسو باید هر وخت لپاره په خپل ځان کې داسې فکر ولرئ چې زه هر کار کولی شم، زه هره ستونزه حلولی شم، زه هر څه کولی شم، خو په شرط د دې چې کار پیل کم، فعالیت پیل کم. هیڅ کله دا جمله نوره مه تکراروئ چې زه دا نشم کولی، زه تنبل یم، زه په دې نه پوهیږم. ته په دې هر څه پوهیږي، خو په شرط د دې چې کار وکړي او میدان ته راوځې. او هر وخت باید کله چې میدان ته راووتې ستا تصمیم باید قاطع وي، ستا تصمیم باید قوي وي او ستا هدف او پلان باید معلوم وي. که چیرې ته غواړې چې یو میدان کې وجنګېږي او یو هدف ته ځان ورسوې نو دې هدف ته د رسیدو لپاره تا ته مختلفې ستونزې او مشکلات مخې ته راځي. ته باید دا ټول طی کړې، ته باید له دې ټولو تیر شې، هغې نه وروسته به ته هدف ته رسیږي. خو که چیرې ته په دې ستونزو باندې صبر ونه کړې او د ستونزو مقابله ونه کړې او د دې ستونزو خفګانونو او غمونو او د دې جړاګانو د دې لوږو او تندو سره مبارزه ونه کړې نو شاید چې ته خپل اهدافو ته ونه رسیږې. ځکه ته د ژوند حالاتو ته تسلیم شوې. تسلیمیږي به نه. کله چې غواړې یو هدف ته ځان ورسوي، یو ځای ته ځان ورسوي او په آینده کې یو لوی سړی شي، یو غټ سړی شي او ټولو خپلو اهدافو ته ورسیږي، نو دې اهدافو ته د رسېدو لپاره ته باید داسې ونه وایې چې زه دا نشم کولی، دا زما د وسه نه دی پوره، دا نه کیږي، دا هر څه کیږي. ته باید میدان ته راوځې. کله چې میدان ته راووتې په میدان کې باید فعالیت او عمل پیل کړي. کله دې چې عمل پیل کړ د عمل د پیلېدو سره په تا باندې ستونزې راځي، مشکلات راځي او د دې ټولو سره باید ته وجنګېږي. د ټول باید ته په ډېر ښه ډول په ځان باندې ومنې، د ټول باید تیر کړي. کله دې چې د ټول تیر کړل او د حالاتو ته تسلیم نه شوې دا ومنه چې ته به حتما خود به خود 100% خپلو اهدافو ته رسیږي، خپلو اعمالو ته به رسیږي او خپلو لوړو پړیو ته به رسیږي. خو که تسلیم شوې او له دې خفګانونو او ستونزو مشکلاتو سره د مبارزه ونه کړه نو ته به واپس بیرته په شا لورېځې او کله چې په شا لاړې نو ته په خپله مبارزه کې ناکامه شوې او خپلو اهدافو ته نشي رسېدلی. ځکه که چیرې پر موافقت باندې عقیده ولرې ستاسې په وجود کې هغوی ته د رسیدلو لپاره لازم ځواک او طاقت ایجادیږي او که چیرې په ماتې باندې عقیده ولرې نو ماتې خورئ او ستاسو په وجود کې د ماتو خوړلو او د ماتې ورکوونکو یا د تسلیمېدو ځینې عدې او حرکات رامنځته کیږي. که چیرې غواړو د خپل ژوند اداره په خپل لاس کې واخلو نو باید په ځنه خبره او آگاهانه ډول خپل باورونه کنټرول کو. اوس د دې وخت را رسیدلی چې نور له هغو باورونو او خیالونو څخه فاصله ونیسو چې نور مو په درد نه لګي او مرستندوی را سره نشي جوړېدای. واقعي کېدلی او که باوري ولرې او که یې ونه لرې
ته د خپل ژوند اصلي طرحه بلل کیږي او د خپل ژوند د طرحې جوړولو مسؤل ته یې. په دې فکر مه کوئ چې په تیر مهال کې څوک وم، بلکې تصمیم ونیسه چې په راتلونکي مهال کې یو څوک شي. د ژوند په معادله کې هیڅ وخت تیر مهال له راتلونکي سره مساوي نه دی. هغه څوک چې نړۍ ته ټکان ورکوي او د نړۍ د لړزولو طاقت لري معمولا زموږ لپاره ډیره ښه نمونه کیدلی شي. دغه ډول کسان زیاتره د نورو لپاره د تجربو څخه په استفادې هر ورځ نوي شیان زده کوي او خپل هیڅ یو فرصت نه ضایع کوي. هغوی فکر نه کوي چې باید ټول شیان په خپله په یوازې سره تجربه کړي، بلکې تر خپلو تجربو زیات د نورو له تجربو ګټه اخلي. د دا ډول کسانو یو لوی توپیر له عادي وګړو سره په دې کې دی چې دوی تل د خپلو هیلو او ارزوګانو لپاره هڅه او تلاش کوي او د خپل عمل کولو قدرت لري او چت او عالی اهداف د عمل سبب کیږي. ژوند همغه څه دی او ژوند همغه څه تا ته دربخي چې ترې غواړې، خو په دې شرط چې ته د ژوند لپاره یا د ژوند هغه څه چې ته یې ترې غواړې د همغې لپاره کار وکړي، د همغې لپاره زیار وباسې. نو قدرمنو دوستانو، هغه څوک چې همداسې به زما غږ اورئ، مخکې مې وویل چې له نن نه وروسته راپاڅېږئ، حرکت پیل کوي او د نن نه وروسته له ځان سره ولیکئ چې په دې تاریخ، په دې ورځ، په دې ساعت او په دومره وخت ما یو نوی ژوند پیل کړ. ستا نوی ژوند به څه وي؟ ستا نوی ژوند به دا وي چې په خپلو ټولو تیرو تېروتنو باندې خاورې واړوه، هغې ته فکر مه کوه او په خپلو ټولو ګناهونو باندې توبه وباسه او له نن نه وروسته یو ښه ژوند پیل که. ټول اسلامي ارزښتونه وپاله، لمونځ دې سم که، اودس دې سم که او نور اعمال دې هم سم که او د ژوند د تیرولو لپاره یو ښکلی او منظم پلان جوړ که او هغې نه وروسته د خپل ځان یا د خپل ځان د ژوند د ښه تیرولو لپاره اهداف وټاکه، پلان جوړ که او د همغې اهدافو ته د رسیدو لپاره کار پیل که، زیار وباسه. انشاءالله ته به حتما همغو اهدافو ته چې همدا ته یې همدا نن ورځ ټکې یوه ورځ رسیږي. په همدې هیله د نن ورځې فکري رغون خپرونه په همدغه ځای پای ته رسیږي. هیله ده زموږ نور پروګرامونه هم واورئ. د نن ورځې پروګرام ما نور غفور زهیر درته وړاندې کړ. تر بیا د خدای په امان.